سلام ملګرو. د ویرونکو خوبونو لیدل آیا دا د شیطان کار دی او که د ذهن ناروغي؟ آیا کله مو داسې ویرونکي خوب او کابوس لیدلی چې په نیمه شپه کې مو ساه بنده کړې وي او له ویرې مو په زړه ټکان وي؟ په ټولنه کې ډېری خلک دا فکر کوي چې ویرونکي خوبونه یوازې د شیطان کار دی، خو ساینس او ارواپوهنه بیا وایي په حقیقت کې یوازې دا سبب نشي کېدی. په دې ویډیو کې زه به ستاسو سره د حقیقت روښانه کړم چې ولې موږ ویرونکي خوبونه ګورو او څنګه ځان ته ژغورلی شو. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او راځئ چې پیل وکړو. د اسلام له نظره خوبونه په درې برخو ویشل شوي دي. رحماني خوبونه یعنې د الله تعالی لخوا خوب، نفساني خوبونه یعنې د انسان د ورځې فکرونه او کارونه څخه د شپې ګوري، او درېیمه نوعه هم شیطاني خوبونه. ویرونکي خوبونه چې دي دا اکثر شیطان هڅه کوي چې انسان ویروي، خصوصا مسلمان، خصوصا هغه څوک چې هغه دین او د عبادت په برخه کې هغه ډیر کوشش کوي، ذکر او تلاوت عبادت کوي، نو شیطان کوشش کوي څنګه توسوسه واچي، خراب خوبونه ورته وښيي، بدګماني کوي، خفه یې کړي، تشویش ورته واچي، او دغه رواني او آرامتیا چې د معنویاتو او عبادت په وجه ورته پیدا شوی هغه له منځه یوسي. نو د دین لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه شیطانی خوبونو تعبیر به نه کاوه، او هر چا به شیطانی خوبونه لیدل هغه ته به یې ویلي چې دا خوب د شیطان لخوا ده، اعوذ بالله وایه، د الله نه خیر وغواړه او د دې خوب له شر څخه الله ته پناه وغواړه، او هر وخت چې دا خوب په یادیږي د چپې اوږې طرف ته دی د لارې ټوکورو داسې شکل وکړه. نو هر صحابي ته به هم دا ویلي، او په حدیثو کې موږ تاسو هم همدغه هدایت جاری کړی چې موږ تاسو باید د خراب خوب لیدلو په وخت کې چې کله موږ د خوب راویښیږو وارخطا ډار سره، نو باید همدغه عمل وکړو، اعوذ بالله ووایو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا الله د دې خوب له شر څخه تا ته پناه غواړم، او باید چپ طرف ته د لارې ټوکولو اشاره وکړو. هر کله چې بیا شیطان بیا موږ ته راځي دا تشویشه شي ستا خو داسې خوب لیدلی دی به مانه دی، نو باید موږ همدغه کار وکړو. خصوصا هغه څوک هغه وخت چې موږ یو غټ تصمیم نیسو د ژوند، شراکت، کاروبار، خپلوي، سفر او ملګرتیا، په دې صورتونو کې نو شیطان راځي، یا کله چې موږ استخاره کوو نو شیطان راځي بیا موږ ته د شیطاني او خراب خوبونه ښیي او موږ په تشویش کې اچوي. دا د دین لحاظه د شیطاني خوبونو سره تعامل کول یا د شیطاني خوبونه څنګه موږ ځان ته وساتو، څنګه خلاص کړو. علم او ارواپوهنه بیا وایي چې یوازې د شیطان په وجه دا خوبونه نه وي، بلکې د انسان ذهني حالت هم، د انسان ویرې، د انسان تشویشونه، د انسان څه کم ډار او د سره روحي فشارونه څه په د باندې کوم دي، دا هم د دې باعث کېږي چې موږ کابوس یا شیطاني یا د ویرې خوبونه وګورو. کله چې تاسو د ورځې د کار، د کورنۍ چلولو، د اقتصادي مشکلاتو او یا نور اجتماعي مسایلو باره کې مشکلات څه کوم وي او په هغه باره کې فکر کوئ، نو دغسې خوبونه بیا اکثر د شپې کتل کیږي، او دا د انسان د ذهن د مشغولتیا په وجه باندې او د ذهن د نارامي په وجه باندې منځته راځي. نو څه کوم ستاسو منفي احساسات دي، ستاسو د خوب په وخت کې څه کله روح او ستاسو وجدان هغه راویښیږي، نو کوشش کوي چې دغه کم تشویشونه، کم ډار او ویره، کم فشارونه ستاسو باندې ده چې د ورځې تاسو هغه تحمل کوئ، دا بیا د شپې لخوا د تصویرونو په شکل باندې دا تاسو ته ښیي، ستاسو مخې ته راځي او کوشش کوي چې دا مسایل رفع کړي او تاسو آرام کړي، او دا انسان ته یو خبرداری ده چې تا په خپل ذهن باندې له حد نه زیات فشار وارد کړی، نه باید دومره ته ځان باندې فشار راوړي، باید مشوره وکړي، باید دوستانو سره کښیني او باید دا مسله حل کړي، یو حل لاره وباسي تر څو چې تا ته آرامتیا پیدا شي. بل علت څه ده د شیطاني خوبونو د لیدلو؟ هغه خوراک، یعنې معدې حالت، د شپې ناوخته ویده کېدل، ناوخته خوراک کول، دا هم په خوبونو باندې ډېر زیات اثر لري، خصوصا په دغه زمانه کې چې خلک د ماخوستن لمونځ نه پس ډوډۍ خوري په ناوخته کې، او بیا زر ویده کېږي، ډېر ناوخته ډوډۍ خوري، نو دغه وجه هم کیدی شي. تاسو ته به د ډېر تعجب خبره وي چې دا د معدې حالت، ستاسو د هاضمه، ستاسو خوراک، دا هم په خوبونو باندې اثر لري. چې کله تاسو د شپې ناوخته خوراک کوئ، ستاسو ذهن او ستاسو دماغ د دې ناوخته خوراک په وجه باندې چې تاسو بیا زر ویده کېږئ، نو ډېر زیات مجبور د فعالیت وکړي او د هضم او دغه د غذا د هضم مراحل مخ ته بوځي،
نو په دغه وجه باندې په ذهن د انسان په ذهن باندې د انسان په مغزو باندې فشار واردېږي او همدغه نتیجه کې پایله کې د دې باعث کېږي چې تاسو کابوس یا شیطاني یا خراب خوبونه په خوب کې وګورئ د ډار او ویرې. همدارنګه د ځینو خاصو درملو دواګانو خوړل او د ځانګړي مهالویش نه درلودل چې تاسو د ورځې تقسیم اوقات ځان ته نه لرئ، کارونه ځان ته په ترتیب کړي نه وي، تشویشونه زیات وي، یو کار لا خلاص نه وي بل کار هم شروع کړی وي، دا هم د دې باعث کېږي چې تاسو کابوس یا شیطاني خوبونه په خوب کې وګورئ. اوس راځو حل لارې ته. څه وکړو چې دغسې د کابوس یا شیطاني خوبونه یا خراب خوبونه د ډار او ویرې خوبونه موږ ونه ګورو. په دې اړه او د دې خرابو خوبونو شیطاني او کابوس خوبونو نه د خلاصون په رابطه باندې ساينس او اسلام تقریبا دواړه سره موافق دي چې کوم خبره اسلام کړی د نبی اسلام ویلي هغه نن ساينس هم ثابت کړی ده. اول د خوب څخه مخکې اودس وکړئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي تاسو خوب نه کله ویده کېږئ نو اودس وکړئ او حتی د ډوډۍ نه بعد لاسونه وینځئ. که تاسو د ډوډۍ نه بعد مخصوصا لاسونه ونه وینځئ راویده شوئ او تاسو ته کم حشره کم خزنده در نږدې شو دغه د خوراک د بوی د وجې نه چې په غاښونو کې په شونډو کې په لاسونو کې پاتې وي نو که تاسو ته څه تکلیف ورسېده نو ستاسو مسؤلیت ستاسو بیا په خپله غاړه ده. او دویمه خبره چې دین کوي هغه مسنون دعاګانې دي. ساينس هم ثابت کړی چې کله موږ د خوب نه مخکې دعاګانې کوو او خپل خالق سره مالک سره الله تعالی سره رابطه نیسو او خپل کارونه ورته سپارو او زړه مطمئن کوو نو دا هم د دې باعث کېږي چې موږ ارام خوب وکړو. دریم خبره دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو د شپې ویده کېږئ یا کله لاسه موشي نو ټول خلکو ته معافي وکړئ. د ورځې چې کم انتقام هم په جذبه کې وي، کم شی چا نه خفه یې هغه ټول ته معافي وکړئ، ذهن وباسئ، ذهن هم ارام کړئ. دا نبی صلی الله علیه وسلم حدیثو کې د دې وضاحت کړی، امر کړی موږ تاسو ته چې دا کار وکړئ کله لاسم کېږي. همدارنګه آیت الکرسي ویل د خوب په وخت کې چې یو ځل باید آیت الکرسي وویل سي، دا هم د دې باعث کېږي چې انسان ته ارام خوب وبخي. او له خوب څخه مخکې 2 ساعته خوراک او څښاک بند کړئ. او د شپې لخوا د ماخوستن لمونځ نه پس د موبایل سکرین مه استعمالوئ. دا د موبایل کوم رڼا څه ده دا هم ساينس ثابت کړی چې دا هم د دې باعث کېږي چې د انسان خوب خراب شي. د نتیجې ته موږ ورسېدو چې ویروونکي خوبونه یا کابوس څه ده. دا خوبونه هم د شیطان لخوا او هم زموږ او ستاسو د ذهني فشار په وجه باندې کتل کېږي. آیا تاسو هم خراب خوبونه ګورئ؟ شیطاني خوبونه د ډار او ویرې کابوس ګورئ؟ خپلې تجربې په کمنټونو کې ما سره شریک کړئ تر څو راتلونکي ویډیو کې موږ ورباندې خبرې وکړو. او که ویډیو مو خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شریک کړئ. نو تر بل ویډیو پورې ستاسو ته زه مفید ویډیوګانې وړاندې کوم. تاسو په لویه الله سپارم، هر چېرته یاست ښاد او آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.